سر د خدای خدمتګار تحریک چې یو پیژندلې تحریک و دې سر د سیاسي شعور سره سره ادب تصور کړو په دغه زما خیال دی چې دا د واحد تحریک ته د دنیا په کچ هم لکه په اردو کې صرف د سر سید احمد خان چې هغه یو سماجي اصلاحي تحریک و هغه ادیبان پیدا کړي دي خو که په باقاعده توګه باندې مونږ داسې یو تحریک یا نزهت چې هغې د خېټې نه باقاعده یو علمي او ادبي تحریک پیدا شوی دی نو هغه خدای خدمتګار تحریک دی ځکه چې خدای خدمتګار مشر چې و د هغې نو هغه دا شعور لره باچا خان بابا همدغه وجه ده چې په 1928 کې هغه د پښتو رساله وباسي یعنی لا باقاعده موږ داسې ویلی چې لا خدای خدمتګاري باقاعده نه ده شروع چې هغه لومبی لکه دا ضرورت محسوسوي چېره نو چې کله د پښتو رساله وباسي نو د دې دپاره هم وباسي چې زموږ ژبه شته شي روکه نه شي خو سره د پښتنو شاعرانو ادیبانو له یو نوی پلیټفارم ورکوي هغه وخته پورې د معاذ الله خان مومند او د کامګار خټک نه واخلې تر خدای خدمتګار تحریک پورې د مینس کې چې مونږ ګورو د سیدان شاه بابا یا یو څو نومونه دي د هغې نه علاوه مونږ دغه یو نیم سل کاله چې دی نو دا د ولسي شاعرانو دا بوج په اوږو راوړی دی هغه ولسي شاعرانو ولسي شاعرۍ کې ډېر زور هم دی ولسي شاعري د یو قام د کلتور او د هغې د ژوند ځواک د هغې د مافیت نماینده هم وي خو دې سره موږ سره د علمي شاعرۍ فقدان هم دی شاید د هغې یو وجه دا هم وه چې موږ د غلامۍ په ولکه کې شو نو موږ علمي روایت زموږ مات شو چې روایت مات شو نو بیا د شفاهي ادب مونږه شفاهي دا چې د خولې په خولې ادب چې دی نو هغې کې داسې وشو چې بیا هغې کې اکثریت خلک چې دی به د خانانو او د نوابانو ستاینې کولې لکه احمدین طالب ډېر لوی سړی دی خو چې تاسو وګورئ نو هغه به زیاتتر ځکه چې هېڅ څخه به پاتې کېدی به سرپرستي کوله باچا خان بابا شاعرانو ادیبانو ته ووایي چې تاسو د خانانو نوابانو ستاینو له نه پیدا تاسو د کام سترګې یئ د هغې ژبه یئ د هغې دماغ یئ نو دا یو لکه یو پلیټفارم یې جوړ کړ یو فورم یې جوړ کړ او هغې فورم چې دی نو بیا که مونږ ډېره لنډه خبره پې هم کوو نو مونږ به دا ووایو چې هغه فورم یو په پښتو ژبې او ادب له جدید اصناف ورکړي دي یعنی اټوبایوګرافي یا ژوندلیک دغه شان تکل دغسې افسانه دغسې چې کوم دی نو جدید نظم کامي نظم او آزاد نظم دا ټول چې د مورا او آزاد نظم داسې چې څور نوي اصناف دي او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې په دې پښتنو کې په ړومبي ځل باندې د ډرامې نه د میډیم کار اخیستل د خپل تحریک دپاره سټیج ډرامې دا یو ډېر نوښت مو نویوالی مو چې سټیج ډرامې به د آزادو مدرسو په کلیزه مشاعرو کې به یې کولې او هغې کې به چې دی نو سټیج کېدې تر دې چې باچا خان بابا هغې له دوره اهمیت ورکړه چې د هغه بچو به پکې ایکټینګ کو لکه خان عبدالغني خان او خان عبدالولي خان نو دا یو بالکل یو نوې خبره وه نو زما خیال د ډراما افسانه ژوندلیک باچا خان بابا خپله وایي چې ما به خپلو تعلیم یافتو دا لیکي د یو ملګري په کتاب باندې سریزه لیکي نو هغې کې لیکي چې ما به د خپلو تعلیم یافتو خدای خدمتګارو ته وي چې تاسو پښتو کې لیکل کوئ نو دا به یو پله د ژبې خدمت او بل پله به زموږ تاریخ محفوظ پاتې شي کامي تحریک نو زما خیال دی چې بیا دې کې یو پله دغه ورکړل ټرینډز یې ورکړل لکه یو پله بکس ورکړل نوي موضوعات یې ورکړل بیا یې ټرینډز یا رجحانات ورکړل مثلا د حریت پسندي کام پرستی رومانویت فلسفیانه شاعري لکه او د دې نه علاوه چې د کم ډکشن یا لغت موجود و په هغې کې نوې معنی واچولې لکه د مثال په توګه باندې سپرلی موجود و خو د هغې کې هغې بله معنی واچوله اختر یې مخاطب کو او اختر نه چې دی نو د خیر د بدلون چې اختر سره مکالمه وکړه او ورته یې ویې چې ته هغسې اختر شه چې د غریبانانو او د غلامانو اختر شي چې ازادي راشي او سوکالي راشي نو دا چې څوره ډکشن موجود و په دې کې هغې نوې معنی واچولې په سپرلي کې په ساقي کې په خمار کې په هر یو ټکي چې تاسو وګورئ لکه د اجمل بابا دغه وخت شاعري وګورئ د فضل محمود مخفي نه راواخلي داسې چې کوم دی نو د دغه پورې راشئ تر زمونږ د غني خان لکه نوې رجحانات یې ورکړل بیا دا ده چې نوې ټرینډ سیټرز یې ورکړل لکه مثلا په کامي او طبقاتي حواله باندې بهترین افسانې چې دی نو هغه خدای خدمتګارو لیکلي دي او ډرامې که یو پله چې دی نو عبدالاکبر خان دی د ډرامه بابا ډراما ساري او بل پله چې کوم دی نو خالق صاحب دی او دا جلیا دی نو بل پله په افسانه کې لکه ماسټر کریم دی مهدي شاه باچا دی نور
بلکې موږ ټول دای پرورده یو دغه تحریک. بیا دا چې ټرند سیټرز ورکړل لکه د مثال په توګه باندې د افسانې په حواله باندې مهدي شاه باچا دی هغه وخت سره داسې چې تاسو وګورئ د ډرامې په حواله باندې عبدالاکبر خان دی خدای خدمتګار. بیا تاسو وګورئ نو د رومانوي او فلسفیانه شاعرۍ په حواله باندې غنی خان دی ټرند سیټر دی کنه. بیا تاسو وګورئ لکه د حمزه بابا نه علاوه چې سوره زمونږه هم شاعران ادیبان دي نو د خدای خدمتګار تحریک پرورده دي کاغی پرس که ترقی پسندای طرف تم تلی دی خو بنیاد هغه ځکه چې خدای خدمتګار تحریک د کام پرست ترقی پسندو او انسان دوستو تحریکو. نو بیا دا چې حریت پسندی او حقیقت پسندی او انسان دوستی دا په ادب کې چې دنو دا ادب زیدي سره آشنا کړو پښتو ادب په باقاعده توګه باندې. بیا دا چې دا ټرند سیټر چې ما کوم مثلا ک مخفي صاحب د جدید کامی نظم بانی شه نو جدید کامی نظم انقلابی نظم معراج ته ورسو بیا اجمل خټک لکه هغه وخت د دې غیرت د چغې مثال د یو کامی صحیفه شه او د دې حافظان موجودو خلکو ته زبانی یادو. نو زما دا خیال چې دی تحریک چې دی نو او مې رجحانات ورکړي دي او مې نوی توکي ورکړي دي او مې رجحان ساز شخصیتونه ورکړي دي. صحیح